یو دا خزر ځای کې ما یادوه چې لانجه ستا ده او پکې یادې خزه دې په ما داسې او خزه دې په ما داسې یو دا د دې نه د خولې لږې کنټرول کړه مهرباني وکړئ ځکه دا سوالات مونږ له ډېر راځي دا زما واټساپ هم د دې نه ډک دی بعضې خلک وایي قسم کې وایي که دا کار ما داسې وکړو نو دا ګیره به مې نعوذ بالله لکه ګندګي یادوي چې دا ګیره په دې باندې ما انځلي یا په دې باندې وخوړ دا زما محترم ورونو یاد ساتئ دا شعائر الله کوم څیزونه چې نسبت دین ته او نبي علیه السلام ته کېږي زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم بارک راځي یو صفت دی کف اللحیه ښکلې مزیداره ډکه ګیره وه مزیداره نو د دې شیانو طرف ته دا غلط الفاظ مه وایي ډېر خلک هغه په جرګه کې ناست دي په جذباتو کې راشي ما باندې به دا ښځه داسې یا خزی ته د مور نوم واخلي یا د خور ته د دې نه خبرې دا د زهار الفاظ دي زهار اوس ورته نږدې کېدی هم نشي حرامه شوه پته څو پورې چې د غلام اوس نه آزاد کړی یا د 2 میاشتې پرله پسې روجې نه یې نیولي یا د شپېتو مسکینانو له خوراک نه یې ورکړی دا پته بنده ده قرآن کې الله فرمایي نه به نږدې کېږي ورته ګډې وډې خبرې به کوي کله به وایي نعوذ بالله د هندو نسبت ځان ته وکړي د یهودي نسبت ځان ته وکړي زه به داسې یم زه به داسې یم نبي علیه السلام فرمایي که چا په قسم کې ځان ته د اسلام نه غیر د بل څیز نسبت وکړو که په دې خبره کې دی رښتونی وي که دروغجن خو مقه شی شو که هندوی ځان ته ویلی هندو شو که سیک ځان ته ویلی سیک شو او که نصراني یهودي ویلی هغه شی شو او که چېرته رښتونی وي په دې خبره کې نبي علیه السلام فرمایي دین یې صحیح پاتې نه شو بیا دین صحیح پاتې نه شو دا دین ګپ نه دی دا دین په هر ځای کې مه رادغه کوه یو دا ښځه هر ځای کې مه یادوه چې لانجه ستا ده او پکې یادې ښځه دې په ما داسې یو ښځه دې په ما داسې یو دا د دې نه د خولې لږې کنټرول کړه مهرباني وکړئ ځکه دا سوالات مونږ له ډېر راځي دا زما واټساپ هم د دې نه ډک دی په ټلیفون مې ښځې سره خبرې کولې سعودي نه او دوبۍ نه او یورپ نه او ملګري ما سره رابطې کړې او بس ورسره وران شوم او دا مې ورته ویل لکه دا دې ورته ولې ویلې سړي سره مې جګړه وه هغه ته مې دا ویلې په جرګه کې مې دا ویل اوس پر دې څه حکم نو مهرباني وکړئ دا خپلې په حیا عزت کې کور کې چې کومې ناستې بیبیانې دا معاف کړئ دا خپل لانجو کې مه یادوئ دویم دا دین او ایمان مه یادوئ قسم وکړه بس قسم نبی علیه السلام ویلی په یو معامله کې هغه چا چې دعوه کړی ته ګواهان پیش کړه هغه سره ګواهان نشته دی بل ته قسم وکړه قسم وشو خبره ختمه شوه د الله د نوم نه لوی څیز شته د دې نه لویه خبره بله نشته دی نو دې نه ځان وساته